अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو. نن به موږ تاسو سره ډیر خوندور دالو ریسیپي شیر کوو، کومې ته چې موږ پښتو کې پتی هم وایو. دا پتی به موږ مسورو او د میو زیړو دالو نه تیارو. نو بیا راځئ چې موږ دغه دال جوړول شروع کړو. میو او مسورو دالو پتی جوړولو دپاره موږ دلته کې دال راواخیستل. تقریبا نیم پیالې دال موږ راخیستې دي، مسور او زیړ دال. دا به اوس موږ یو لوښي کې واچو. اول به یې وخوټ کوو، اوبه به پکې واچو. یو کاشوغه ادرک کوم چې موږ داسې کټ کړی دی ورکوټې، یو ټماټر او یو پیاز دا به دې کې واچو. یوه غټه کشغه به موږ دې کې سره مرچ پاوډر اچو او یوه وړه کشغه به موږ دې کې کورکمن پاوډر اچو. اوس به موږ دې کې یوه غټه کشغه تیل واچو چې دال کله موږ کوټ کوو چې بهر نه راوځي. په دې به اوس موږ سر بند کړو. تقریبا 8 منټه به دا موږ پریشر کوک کړو. دال زموږ وخوټ کېدل، اوس به یې موږ پلاو کړو او چیک به یې کړو. دال تیار دی. داسې به ښه مکس کړو. دالو کې به اوس موږ مالګه واچو، تقریبا یو نیمه وړه کشغه. اوبه لړو. تور مرچ ټکولي نیمه کشغه. په موږ دالو ته یو تړکا تیاره کړو. تیل چې څومره ستاسو خوښ وي، 4 غټې کشغې تیل موږ دې کې واچول. اوږه چې کوم موږ داسې کټ کړې ده سلایسز کې، دا به دې کې واچو. اوس به موږ تړکې دپاره 5-6 دانې ګول سره مرچ واچو. ورسره به نیمه کشغه زیره واچو. که ستاسو شنه مرچکې خوښ وي نو بیا پکې یو څو شنه مرچکې هم واچوئ، داسې کټ کړي. تړکه زموږ تیاره ده. دال موږ یو لوښي کې واچول. تړکه به اوس دالو باندې واچو. ادرک کوم چې موږ داسې نري نري کټ کړي دي دا په دې واچو. اوس به موږ دال شنې دڼیې سره ګارنش کو. نو زموږ ډېر مزیدار دال تیار دی. یقینا ستاسو به دا ریسیپي خوښه شوې وي. نو بیا دې له یو لایک ورکړئ. زموږ چینل که تاسو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.